د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په استانبول کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي له امریکا سره به اړیکې یا خو سمې شي او یا به بیخي خراب شي. هغه ویل دوی اوس په ځینو مسلو له امریکا سره خبرې نه غواړي بلکې پر ځینو خبرو به د امریکا عملی اقدامات ساري. هغه ویل ترکیه غواړي د خپلو اتحادي هیوادونو سره خپل اړیکې ښې وساتي او امریکا باید پر ځینو مسلو د ترکیې اندېښنو ته ځواب ووایي. په روس کې امدادي ټیمونه د ماسکو په خوشا کې په واورو کې د هغه جهاز ملبلټوي چې د اتوار په ورځ له الوت نه لږه شیبه وروسته پرېوتې وه. د روس د ترانسپورټ وزیر ماکسیم سوکولوف وایي د دغه الوتکې د پرېوتو پلټنې به کوي. د روسیې د ترانسپورټ وفاقي اداره او د روسیې د هوایي ترانسپورټ ایجنسي به دغه هوایي کمپنۍ او د ایرپورټ یا هوایي ډګر په اړه ټول معلومات وکړي. روسي چارواکي وایي په دغه الوتکه کې سپاره ټول 1 کسان مړه شوي دي. او د چک جمهوریت مرکز پراګ په تاریخي ښار کې خلکو په خپل زوړ او روایتي انداز کې یوه میله کې برخه واخیسته. د خلکو وینا وه د 2002 کال د سیلابونو وړاندې به دوی دا میله داسې لمانځله خو وروسته یې انداز بدل شو او سږ کال یې بیا په هغو زړو خوشحالو او روایاتو لمانځي چې مقصد یې د ژوند نه خوند اخیستل دي.